د پکتیکا ولایت مرکزی روغتون. د پکتیکا ولایت روغتون چې شاوخوا 25 کاله مخکې جوړ شوی، تازه له 15 بسترې څخه 150 بسترې ته ارتقا کړې او په بیلابیلو برخو کې اوس مهال روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ښرنې ولایتي روغتون له نن نه تقریبا 15 یا 16 کاله مخکې د لجنة الدعوة الاسلامیه لخوا نه د انفرادي بسپنو په اساس باندې او د هغوی په مالي ملاتړ باندې جوړه شوې ده او له همغه پیل نه تر ننه پورې ولس ته د ښرنې او د پکتیکا ولس ته د ولایت په کچه باندې خدمات عرضه کوي. په شروع کې د ښرنې ولایتي روغتون خدماتي برخې کمې وې، خو وروستو د ولس او د مسؤلینو په هڅه باندې الحمدلله موږ له هغه څه نه اضافه شی لرو چې د ولایتي روغتون په پکیج کې دي. نو موږ اوس په ښرنې روغتون کې د فزیوتراپي برخه، د سترګې، د غوږ پوزې او ستوني، اورتوپیډي، عمومي جراحي، داخله اطفال، ولادي نسایي، مور ماشوم او قتلوي معافیت او نور د ټولنې په کچه باندې خدمات وړاندې کوو. د روغتون ته د پکتیکا ولایت په ګډون له یو شمېر ګاونډیو ولایتونو څخه هره ورځ سلګونه ناروغان د درملنې په موخه راځي او وایي چې د دې ولایتي روغتون خدمات د پخوا په پرتله که څه هم ښه شوي، خو لا هم خلک په ډیری روغتیایي برخو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. مریض هم د نکه ولسوالۍ نه راوړی، نن هم څلورمه شپه ده، دلته م عملیات وکړو، اپنډیسي و. انشاءالله اوس یې صحت ډېر برابر ده. شکر الحمدلله. موږ په سخته خدمات کېږي، سخته درملنه ورکول کېږي، هر شي خدمات، یو شی نیمګړی هم نشته. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي دغه راز له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ولایت ملکي روغتون ته پاملرنه ځکه باید زیاته کړي چې د ناروغانو شمېر یې د پخوا په پرتله ډېر شوی او لا ډېرو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ده. موټاخان ولسوالۍ نه راغلی یم، اپنډیکس مې ډېر تیز و، د چودېدا په حالاتو کې و، په نیمه ګنټه کې عملیات راته وکړو، ډېر تیز یې عملیات کړم، خیر دی شي، بیخي ډېر پام یې راسره کړی. انشاءالله وضعیت خو فعلا بیخي ښه ده، توکل په خدای ده. سیمه چې مو غږ کړی دی راته راغلي دي، څلور ساعت راباندې راګرځي، تر دې ډېر غټ خدمت خو بیخي نشته. الحمدلله ډېره ښه ده، شکر دی. موږ خپله شفاخانه ده، خپله م ځای ده، ډاکټران هم شکر دی، خپل ولایت یې ډېر ځینې خوشحاله. په همدې حال کې د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې هڅه کوي په دې ولایت کې د ولایتي روغتون ترڅنګ په لیرې پرتو سیمو کې هم روغتیایي خدمات پراخه او زیات کړي. د نوموړي په خبره چې په دغه ولایت کې مخکې شاوخوا 10 صحي مرکزونه فعال وو او اوس زیات شمېر 9 نوي مرکزونو ته رسېدلی دی او هره ورځ یې ګرځنده ټیمونه په ټول ولایت کې فعال او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست تر رهبرۍ لاندې فعلا دمګړی د یو ولایتي روغتون په شمول 2 د ولسوالیو ډي ایچ یا ولسوالیو روغتونونو چې مجموعاً تعداد یې تقریبا د 99 هیلث فسیلیټیانو یا د روغتونونو یا د کلینیکونو په حساب جوړیږي. 99 کلینیکونه او د 12 ګرځنده ټیمونو په شمول باندې په پکتیکا ولایت کې په صحي برخه کې فعالیت لري. د ولایتي روغتون پخوانی تشکیل چې تقریبا د 123 نفره پرسونل د صحي او غیر صحي پرسونل په شمول په فعالیت لري. الحمدلله دم سات موږ د دې روغتون لپاره شاوخوا 950 نوي کسان په صحي او غیر صحي په برخو کې هایر کړي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په جنوب کې پکتیکا یو له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم په ډیری لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي.